د حضور پاک نه خدای څونه فایده مخلوق ته ورسول. زمونږ ستاسو د ایمان دا دغه دواړو نعمتونو برکت دی، د حضور پاک او د قرآن، د الله فضل او د دې برکت. دغه رنګې چې دا مونږ منځ کو، روجې نیسو، نیک اعمال کو، او دا مونږ عبادات کو او شرعي او دینی اخلاق لرو، قسم دې دام د قرآن او د حضور پاک برکت دی. نو دا مونږ دا لوی نعمتونه دوه، دا هغه نعمتونه دي که مونږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو د خدای، نو قسم دې که ټول عمر شکریا ادا کړو نو مونږ د خدای شکر نشو ادا کولی. اوس براشو قرآن شریف لا. قرآن شریف رو هغه کتاب دی که څوک یې لولي په دې ثواب دی، تلاوت کې ثواب دی. که څوک ورته هسې ګوري د محبت په نظر بیا پکې اجر دی. که څوک یې ښکلی په دې کې هم ثواب دی، او که څوک یې سینې پورې نیسي په دې کې هم ثواب دی. قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. وی زما دا ہدایت دا نخو عزتو کے، او قرآن شریف دا اللہ دا ہدایت دا نخو نا لو یا نخ درونو. کسوک والا المارے جوڑا کی دیکم سوا، کسوک تی رومال تاو کی پا دیکم سوا، کسوک واتا اسی گوری قرآن شریف تا دا برکت پا خیال قسم دے پدے کے ثواب دے. او کہ تلاوت کے خو بیشمیر ثوابون دی. حضور پاک فرمائے یو حرف باندے لس نے کے خدای پاک ورکی. الحمد دی وی پنزہ حرف دی 50 نے کے شوے. او چے بسم اللہ الرحمن الرحیم دی وی دا لس کم 200 نے کے تاو گٹل. پا بعض صورتونو کی خاص فیدی دی، لکہ دا غیب دلزی و مثال نرکم. یو سړی وای یره زما یو حاجت ته ونه پوره کیږي، داسې وظیفه دم درود راتاو خواهی چې زما حاجت پوره شي. نبی علیہ السلام فرمایي سحر وقتی سوره یاسین وایا، یو حاجت نه ټول حاجتونه بری خدای پوره کی. یو سړی وی غریب یم او فقیر یم، دا روزه درک مې نه لري. حضور پاک فرمایي ما خام نه پس سورته واقعه لولا نو خدای به فقر ختم کی. یو سړی وای د قبر د تیارو نه یریږم او د عذاب د قبر نه یریږم. حضور پاک فرمایي وی تبارک الذی سورت لولا، الله بر د قبر د تیارو د عذاب نه محفوظ ساتي. یو بل مرګری وی د شپې د غل نه یریږم او پیریانو نه یریږم، وجود میرا پیږي. حضور پاک فرمایي چې سمل آیت کرسی لولا نو خدای بستا سکے چې د گاونډیانو د کورونو حفاظت وکړي. یو بل سړی وی مور مې ناجوړه ده او نه ښه کېږي، د دنیا په ډاکټرانو مې وګرځوله خو ښه کېږي نه. حضور پاک فرمایي وی صورت فاتحه لوله په هغې دموه خدای پاک مې جوړوي، دې کې شفا ده. اوس بیا در یو مثال درکم، دا د قرآن خیر او برکت تیرو. د نبی علیہ السلام زمانہ کې صحابه کرام په یو سفر تلل. یو ګودر و د هغې په غاړه کلی و قوم اوسېده، د دوی هلته شپه راغله. د هغه قوم د خلکو نه یې ډوډۍ وغوښته، چې کوم مېلمانو هغې ډوډۍ وله ورنه کړه. دې غریبانانو شپه ناله تېره کړه. حالانکې مېلمانه چې یو ځای کې مېلمه شي نو خلق خامخا روټۍ ورکوي. جومات ته څوک راشي نو آواز وکړي خدای مو بخه مسافر یو، نو دا خلق دا مساعده کوي، تعاون کوي یو بل سره، نو ډوډۍ وله راوړي. دې دې ډوډۍ وغوښته، قوم ډوډۍ ورنه کړه. نو خدای د دې صحابو مدد کو. دا قوم چې کوم مشر و مارو چې ماریو چې سخت زهر و، منډې ترړې ووالې سړی نه ښه کېږي، زیاتېږي. چا ورته وی لکه وی دی ګودر سره چې دا کم میلمانه راغلی دی او دیره دی، داسې نیکان غوندې خلک معلومیږي. دی سره وګورئ که څوک دم والی دمګرې، نو دی له پکې یو څو کسان رالل، وی هل فیکم من راق،
وی تاسو کې څوک دم والا شته؟ ان سیدنا لدغا، زمونږ د قوم مشر مار لړم چې چلل او مونږ ولا ډېرې منډې ترړې والې سعینا هر قسمه منډه مو والا خو لا ینفعه شیء، څه فایده ورته نه رسي. کم چې پکې مشر صحابي و ابو سعید خدری رضی الله عنه، هغه وی او مال دم راځي، وی راشه شابه سړی را نمري، الا شابه دم په واچوا، هغه ورته وی زه مړه د شوم پړق بچو بیگام دنه ډوډۍ غوښته او ډوډۍ م را نه کړه، اوس خیراتي دمونه غواړئ؟ ناچوم دم. سړی را نمري مهرباني وکړه، وی دم باچوم ټیک کېږي به په یو ساعت، خو ناچوم. هلکه ولې؟ وی تاسو بیګا ډوډۍ را نه کړه، اوس به دم اچوم خو مزدوري به راکې، شکرانه چې ورته تاسو وایئ، شکرانه به ورکې. څومره شکرانه؟ وی 40 ګډې او چیلې، دې ته شکرانه وایي. تاسو باندې چې استاد دم واچي 100 روپۍ ورکوي، 15 روپۍ چې د نسوارو غونډه سکیم پې نه کېږي، 15 روپۍ لکه په 15 خو چې موږ سار ماشوم له ورکوي هلته وغورځئ، وی په دې څه نه کېږي، 10 راکوه. او تاسو پې مولام دوکه کې او خدایم پې دوکه کې 15 روپۍ. بشیر جان لچا ماشوم راوس وی دم پې واچوه، 15 روپۍ والا ورکړئ. چې ماشوم کور ته لاړ ټیک شو، واپس یې استاد جي له راوسته، استاد یې ماشوم خو کور بیا په جاړه شو، هغه وی د 15 روپو د دم زور د کوره پوري. هلکه خیراتي ګوره چې کله تکلیف او بیماری راشي 3 کاره به کوې، 2 کاره به کوو، 3 خدای به مرسته کوي. یو دا دی چې دم به کوې، دم ثابت دی په شریعت کې، حضور پاک په خپله دمونه اچولي دي. د نبی علیہ السلام نوسیو حضرت حسن او حسین یو ځل حضور پاک ځان ته را نږدې کړل، وی راځئ بچو چې دم د باندې واچو. نو وی اعیذکما بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین ويحذرون، او چفې کړئ. وی بچی په دې به زما نیکه ابراهیم علیه السلام خپل بچی اسحاق او ابراهیم دمول. دا یوه شو. صحابه چې به کله ناجوړه شو نو حضور پاک به پې دم اچاو، نو لاړې مبارکې به یې په ګوته راواغېشتې د خپلې خولې نه، او د مدینې په خاوره به یې راښکلې، او د مریض په تندي به یې راښکلې. تربت ارضنا بریقة بعضنا لیشفع سقیمنا باذن ربنا. وی لاړې زما دې خاوره د مدینې ده، او د مریض په تندي راکاږم، شفا به الله ورکوي. جوړونکي څوک دي؟ شوق سره وایه، نور شوق سره وایه. عقیده به هم دی چې دا دم دا یو سبب دی روحانی، شفا به پکې څوک اچوي؟ شوق سره وایه. دا به زموږ عقیده، دا چې عقیده دې تازه شي. ډاکټر به دله علاج کوي، جوړولی دې نه شي، جوړونکي څوک دی؟ دا مسله شوه. نو یو به دم اچوي. یو ځل جبریل علیه السلام راغی، حضور پاک ناجوړ او بیمارو، ورته وی دم د باندې واچو. عجیبه خبره ده. وی او صاحب واچوه دم. نو جبریل علیه السلام ورته په دم واچو، بسم الله ارقیک من کل داء یؤذیک الله یشفیک. وی د خدای په نوم دې دموم، د هر مرض نه دې دموم، الله به دې جوړوي. بیا جوړونکي څوک شو؟ دا به عقیده ساتي. یو به دم استعماله. دویم به څه کې؟ دویم به علاج کې. نبی علیہ السلام په خپل علاج کړی او د ډیرو سیزونو متعلق فرمایلی دي. هلکه وی سنا یو بوټی پخوا به حکیمانو ورکول، وی دا استعمالوي، وی په یو شي کې که شفا و نو په سنا کې به د مرګ نه شفا. او کلونجي یاده کړې ده، د هغې صفت یې کړی دی حبة السوداء، شونیز ورته وی کلونجي کالا دانه دی بازار کې ملاویږي. وی د مرګ او د بوډاوالي نه علاوه د هر شي علاج دی. دارنګې حضور پاک نور ډېر څیزونه ذکر کړي دي، بلکې قرآن شریف کې خدای د شاتو ذکر نه دی کړی. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس.
دام ترغیب دی دې خبره چې شات د شفا د پاره استعمال کې. نو دویم پکې دارو به استعمال او دویم صدقه به کوي. صدقه دا فائدہ لري، دا مصیبت کله د خدای د طرف نه الله په شوی د بندنه یو مصیبتي. نو نبی علیہ السلام فرمایي الصدقه ترد البلاء، صدقه مصیبت رد کوي. نو د بیماری د پاره بسو کار کو، یو دم، دویم څه شی دی لکه علاج، او دریم څه شی دی صدقه. دا درې کار کوا خدای به جوړ کړي. په صدقه الله خوشاله شو، ولی خفه دی الله. او دم روحانی علاج او دارو درمل جسمانی علاج. دا زمون ښکلی عقیده د زمارو. نو هغه ورته وی 40 کډې چیلی به راکې دم باچو. اخواران مجبوره شو، هلکه 40 کډې چیلی خو ډېر شی وکوسه بله مجبوري ده. نو راغې او سورت فاتحه پې ولوستله په بخاري شریف، مسلم شریف، ترمذي شریف، ټولو کې دا حدیث. الفاظو کې یو بل نه لږ اختلاف شته، دې ته مفهوم بیانو. نو سورت فاتحه به لوستله او خوله کې به لاړه جمع کوله او په مریض به چوف کوله. خدای مریض جوړ کړ چې جوړې کاغه 40 ګډه چیلې ته په مخه کړې راکې مزدوري. شکرانه دیتا اوسوي دغه سي شکرانه ورکته چې خدای په خوشاله شي چې مریض دې جوړيږي او کنه جوړيږي. 50 روپیا نه جیب کې واچو، 40 ګډه چیلې په مخه کړې. مرګري وته وی دا دې سوکل نه خدای له غلطي وکړه. ولی خیر بس وی اخذت على کتاب الله اجرا، دا خدای په کتاب مزدوري واغشت. او قرآن شریف کې خو الله فرمایي چې لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، چې زما په آیاتونو پیسې مال. دا لږ شعر دا څه کوي چې اخر هغه ورته سوی ابو سعید خدري وی ما څه په ګناهو پیسې نه دی اخیستې، ما خو نیک کار کړی، هغه له خدای فایده ورکړه او جوړ شو. نو په نیکۍ مې اخیستې دي، په ګناه خو نه دی اخیستې. واقعي د انسان عقل هم دا وایي که یو سړی ډمې ګاډۍ او په هغې پیسې اخلي، دا په ګناه او جرت ګناه ده. که یو سړی ویسیار غږی او په هغې باندې فلمونه خلکو ته غږی پیسې اخلي، نو په ګناه پیسې ګناه ده. که یو سړی په اجرت مړي کوي او په هغې پیسې اخلي، نو لوی جرم دی، په ګناه پیسې اخیستل ګناه ده. لیکن که یو سړی د نیکۍ کار کوي او په هغې پیسې اخلي، نو په هغې کې څه ګناه ده؟ یو سړی امام دی امامتي کوي او دې تنخواه لي، دې کې هېڅ ګناه نشته. که دې تنخواه نه لي نو دې به څه کوي؟ دې به بچو له رزق ګټي که ماسپښین مانځه له به راځي، کوي به مونځ، خو کله به یو جومات کې کوي، کله به بل ځای کوي، کله به بل ځای کوي. مازدیګر به مونځ کوي، خو کله یو ځای کله بل ځای. نو ته تنخواه ورکړه، دې به تا ته دلته ناست دي. نو په نیکۍ هغه وایي ما پیسې اخیستې دي 40 ګډۍ چیلې. ډاکټر چې فیس اخلي دا ګناه ده، علاج کوي فیس اخلي. حکیم چې فیس اخلي نو ګناه ګټي. وکیل صاحب چې ستا فیس اخلي نو ګناه کوي. نو که دم والا له تا پیسې ورکړې نو دا خو تا له فایده ورسېده، نو دې کې ګناه ده کمې راده سره باس جوړ شو. او ورته وایي نه قرآن شریف کې الله وایي چې زما په آیتونو پیسې مان. یاره وی داسې کو چې زه د حضور پاک نه تپوس کو، که هغه وی چې ټیک ته نو صحیح کوي، نه وی چې دا ناروا دي واپس بیت. لاړل مدینې شریفې ته. په مدینه شریفه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات او دا علی و ډېر خوشحاله شو. وی تا ته څه پته وه چې سورت فاتحه کې دا شفا ده؟ وی صاحب دغسې مې پې وی مریض جوړ شو، تحسین یې والا وکړه کدی کړی. وی حضرت 40 ګډې چیلې دې راوستې دي، دې سره څوک؟ نو د بخاری شریف د حدیث الفاظ درته وایم. بخاری کې داسې دي ان احق ما اخذتم علیه اجرا لکتاب الله. وی ډېر ښکلې مزدوري او اجر خو هغه دی چې د خدای په کتاب دی واخیستو. او اجعلوا لي معکم سهما، وی مالم پکې سره کې دې ته تبرعان سوی چې څوک دا ونه وایي چې په دم پیسې اخیستل ګناه ده. اوس که ته وایي چې قرآن شریف کې چې الله وایي ما اخلې، نو جوابونه 15 دي.
سره طالبانو ګران دي خو تاسو ته آسان وي. رو د هر عمل دوه رخه دي، دوه، یو تعظیمت وي بل ته رخصت وي. مثال به درکم، یو سړی دی نه پنډې ته ځي د رمضان په میاشت کې، نو عظیمت دا دی چې دا روژه دي ونیسي که طاقت یې وي. خو که دی وي چې زه روژه نه نیسم مسافر یم قضا به وکړم دام رخصت دی. نیول عظیمت ښه ده چې ونیسي، نه نیول قضا چې وکړم رخصت دی مسافر. دغه رنګې که په دې دم پیسې نه اخلې دا تشترو نو بلکل عظیمت ته ماخله ثواب به دې وشي، ډېر لوی اجر به دې وشي. او که په پیسې اخلې نو رخصت ته اخیستی شي، دې دلیل شو. خو دې واقعا درته دا ثابته شوه چې سورت فاتحه کې شفا ده. صحابي دم کو حضور پاک وی ښه دې کړي. اوس برونه زمونږ ستاسو ذهن کې یو سوال راځي، چیرې زما خو بیبي ناجوړه وه او ما خو دا خوله ستړې شوه سورت فاتحه پې لولم، خو نه جوړېږي. ابل به وایي چې زما خو یو وجت و هر سهار سوره یاسین ویم پوره نه شو. ابل به وایي چې زه خو صبح ماسخوتن ماښام سورت واقعه ویم او زما خو غریبي نورم زیاته شوه. بل به وایي چې ما خو د شپې ایت کرسي لوستی استاد جي او تا وی خدای به دې حفاظت کوي بېغم اوده شم چې سهار پاڅېدم چا کنډر کړو ټول مال یې یوړ. زما حفاظت خو خدای ونه کړ. روز ما چې درته څه وی دا زما د خولې خبرې دي، خو دا خبرې زما په خوله دي، خو دي د چا؟ د نبي علیه السلام. او پیغمبر د شریعت خبرې چې کوي د الله، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. دا ولې زمونږ کارونه نه کېږي؟ صحابه به کېدل زمونږ نه کېږي. په دې پوه کړم رو دوه قسمه اسباب دي، یو ته ظاهري وی مادي او بل ته باطني وی روحاني. ظاهري اسباب عقیده او یقین نه غواړي. زه دا بس کم که زما په یقین شته که نشته نه زما تنده به ختمه. زه ډوډۍ خورم که زما په یقین شته که نشته لوږه به ختمه. ما یو دوه ګولۍ پونستان ور واچولې نو که یقین او عقیده شته که نشته خو خوله به وباسي. داسې ده که نه؟ اوس نور ته کېناستې ظاهري مادي سبب، که یقین نشته که نشته نو ګرمي به دې کېږي. او که واوره دې لاس کې ونیوله دا ظاهري مادي سبب د یخوالې دی، نو که یقین شته که نشته لاس به دې یخېږي. یو روحاني اسباب دي پټ خفي باطني، هغه عقیده او یقین غواړي. که عقیده او یقین دې مضبوط و کار به کوي ګنې نه. د هغې مثال هم در کوم. مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله یو کتاب د تسهیل المواعظ، هغې کې یو واقع لیکلی دی. یو مولوي صاحب د بسم الله فضایل وی، بسم الله کې دا فضیلت دا فضیلت دا فضیلت. حضور پاک فرمایي وی چې کوم ستا د زړه ده تړون کاري، د زړه د شوق کار او بسم الله دې د هغې په شروع کې وی نو دا کار به خدای پوره کوي. او که دې بسم الله ونه وی دا کار به نیمګړي پاتې کېږي. بسم الله کې ډېر برکات دي. زما یو دوستو غریب و مالدار شو، دومره مالدار شو چې بلا موټر یې د ګاډو خاوند شو او بنګلې مو اخیستې او جایدادونه یکدم لاندې را پرېوت. دا غزمت و جهداد بنگلو نم خلاص موٹر نم خلاص او بیا غریب په پردي کور کې مړ شو. نو یو ډرایور و سره هغه خاص هغه نم یو ځل تپوس وکړ، هلکه دا نیک دی مې ډېر تیز اوچت لاړ مالدار شو، یکدم را پرېوت غریب شو او د خپل کور نم خلاص شو. دا ولې؟ ما ته مولانا صاحب یو ټکي د خولې نستې و په هغې نه څه وی په سوات کې ګاډې واغېست 0 میټر شوروم کې بالکل نوی، پیسې مې ورکړه. وی ما چابي واغېسته او دې نیکله مې ورکړه چې واله نیکه دا چابي او د خدای نوم ووایه او دا ګاډې سټارټ کړه. خلک وایي داسې که د خدای په نوم سټارټ کړه. وی ده داسې سترګې بندې کړې. وی زه هغه ګاډی علم چې د خدای د نوم نه بغیر سټارټېږي. وی مې چې زه لاړې غرق شوې. وی چې رالو ملکان کې مې اکسیډنټ وکړ، زم خوب شوم د هغه مخ پې ماتې شوې او ګاډی ټول چوري چوري شو. اقر وزن لاندې ته سودونه کې راغی او د ګاډو د بنګلو ځمکو نه خلاص شو، پردي کور ته لاړو په هغې کې مړ شو. د خدای نوم عبدالرحمن بابا نه وی
چې الله در سره مل نوی رحمانه که لخکر در سره وي یک تنهای. دا موږ ته خدای ښوولی دی، دا خدای رسول ښوولی دی چې کله یو کار شروع کړي بسم الله الرحمن الرحیم، د هغې ذات چې هغه نهایت مهربانه او ډېر رحم کوونکی دی، د هغې ذات په نوم مدد کوم او کار شروع کوم. ته ګوره چې خدای مدد کوي که نه کوي، د خدای نوم کې خو ډېر خیر او برکت دی. یو ښځه په لاره روانه او ماشوم بچی دی ورسره، زوی دی ورسره په وروڼي کې تړلی، شرمخ په حمله وکړه. چې شرمخ حمله وکړه دا ویرېده ښځه خو په زړه کچی، بس ماشوم ته وغورځېد. شرمخ راغی دا بچی یې په خوله کې ونیو، ویې تختم. دې چغې کړې یا خدایه زما زوی شرمخ یم، ای مخلوقه ای خلقه راشه، یا الله یا الله چغې جوړه. او ډېر ګران وخت دی چې ستا ماشوم بچی ستا په مخ کې شرمخ چیر پار کوي او جمدې او وینې ته بیږي او خوري په مور به څه تېرېږي. الله دې مسلمان وساتي. چې ده چغه وواله او په رپېدو شو په جڼا شوه او ښځه خو د زړه نه کمزوري. دې کې یو شهسوار راغی، یو سړی، او دې شرمخ ته راورسېد، یا په دې شرمخ یو تېله چغه وواله. چې وواله بس شرمخ ویرېده، بچی وغورځو ماشوم. دغه غیبي سړی ورغی، هغه بچی یې ترې راوچت کړه. د هغه بچی زخمي شوی م نو ځکه هغه ټوکړه کې نیولو. بچی یو سندره ویړلی، مور له یې ورکړه بچی روغ رمټ. مور د خوشحالۍ نه په جڼا شوه، یا سړیه خدای د سره خو کا، ته څوک یې؟ ماله د بچی د زمري د خولې نه راویست روغ سالم. ما وی چې زما بچی به زما مخکې زمري شلی او چغې به وی، وینې به یې څپي او زه خو څه نشم کولی، ګورم به ورته. دا دې څوک کړم؟ ته څوک یې؟ او ته څه وایې؟ وایي زه د خدای فرشته یم، زه په اووم اسمان کې ومه چې تا چغه وواله. الله وی د دې ښځې مدد له ورشه. نور عالم دی، فرشتې ډېر زر رارسي. او دا ولې دله مدد له خدای راولېږلم؟ دا تا یو ځل ډوډۍ خوړه دې ښځې ته وایي، نوړی دې خولې ته اوچته کړې. سوالګري اواز وکړه خیر راوړی د خدای په نوم. نو تا سره بل سلو چې خدای د خدای نوم یې واغېست او بل خو نشته، دغه یوه نوړی ده، نو دې د خولې نه راوویسته د خدای د نوم په وجه او سوالګري له دې ورکړه. الله وایي زما په نوم، زما د نوم احترام یې کړی دی، نوړی د خولې نه راایستې د سوالګري له یې ورکړې ده. اوس به زه د هغې بدل خلاصوم، د شرمخ د خولې نه به نوړی وباسم او دی له به ورکوم. د هارون الرشید ښځه وه زبیده، ډېره نیکه ښځه وه. ما ته بیا ووایه چې جنازې ټیم پوره شي، جنازې وخت پوره شي بیا ما ته ووایه. هارون الرشید ښځه ده زبیده، دومره نیکه ښځه ده چې حج له به تله، نو وی به چې کم غریبانان دي او حج یې نه دی کړی خیراتي بوځم، په زرګونو خلک به یې بوتل. او په خپل هم د قرآن حافظ، او هارون الرشید هم د قرآن حافظ. او په محل کې چې څومره بابوګان دي او که کلرکان دي او که جاروکش دي، دا ټول لپاره میرټ تو چې د قرآن حافظ به دا قانون یې جوړ کړو چې څوک د قرآن حافظ نه زمونږ محل کې به ډیوټي نه کوي. که یو سړی جارو وي چې هم د خدای ته قرآن تلاوت کوي، او که سیکرټري او بابو دې قلم لکوي چې هم د خدای د قرآن تلاوت کوي. او د مکې مکرمې ته یو نیر راوستې او نیر زبیده ورته وایي، ډېر خدمت یې کو. د نوم احترام دې وکړه، لوپټه دې په سر برابر کړه، زه په دې مې وبخلې جنت ته ځه. نو بسم الله د هر کار کې وایه، ها په دې خدای خوشحالېږي. کور ته ننوځې بسم الله الرحمن الرحیم، یا بسم الله. نو بس کې وایه بسم الله، ډوډۍ خورې وایه بسم الله، چې فارغ شې وایه الحمدلله، کمیس دې واچوې وایه بسم الله، چې کله پې شروع کې کور ته ننوځې بسم الله، په دې خدای خوشحالېږي. نو دې مولانا صاحب د بسم الله فضائل بیانو، نو په جوش کې راغی. هلکه وایي چې څوک بسم الله وی په دریاب دی ورځي خپه به هم نه لمدېږي. یو باندې سي ناستو په
جمع کې هغه استاد جی خدای را سره خشه زه خو په سین راځم او مانګې رانه بلا پیسې اخلي په کشته کې دا خلک دم دی راته خو چې منځ شو چې سنگ ورغی دریاب سین خوا کې ودرېد او بسم الله الرحمن الرحیم په ور روان شو یقین کوه د یو سر نه بل خوا پورې وته خپم لمدنه شو او چې دې بسم الله و چې راځي بسم الله الکه دا اوبو سنگ ډوب نه کا دا اوبو دا ډوبوالی د چا په اختیار کې دی او دا اور ګرموالی د چا اختیار کې دی ابراهیم علیه السلام چې اور ته وغورځېد وی سوځو او حضرت موسی علیہ السلام او داغه قوم ته خدای په اوبو کې لارې پیدا نه کړې هر څه خو د خدای په لاس کې د خدای نوم بس اوس په دریاب ځي او راځي او خپې نه لمدېږي دم یې زده کړ نو مولانا اشرف علي صاحب لیکلي دي وی یو ځل یې د استاد جي له ډوډۍ وکړه ما سره به ځي ډېره خره چې دعوت قبول سنت دی چې لاړل د دریاب غاړې له ورسېدل نو ملا صاحب بریکونه ونیول ودرېد اباندیسی ورته وی مقتدي وی استاد جی راځه کنه وی چرته وی زما کور خو دې سین نه پورې غاړه دی وی صبر وکړه چې کشته راشي کنه وی په کشته سکه وی په سکه بزو وی هغه بسم الله والا دم وای راځه کنه وی مونږ غر کې دی استاد جی تاجی جمعه پر ازویلو وی غلش هغه زمون خلی نه دی بقلار کې مونږ له کار ګوري دي تا ترين دریاب کې می غر کې مقتدی ورته وی چې هلته یو سره دلته بل څه د پزور دی نیغو بسم الله به ویزو جګړه شو اخره کې مقتدی ورته وی ګوره تا چې دم خولې زو مقص زم راځم پنه لمدېږي او ته یې زره نه مخکې کېږم راځه کدی ډوب پر مرزه او کدی ډوب ډک پر مرزه نو ډېر ښه نو مقتدی ته مخکې شو د مولا صاحب لاسیونه اخو د مخکې نه بلدو بسم الله الرحمن الرحیم چوف او پر روان شو اپ نیغ دي او استاد یو په دې خو په ازي راځي ته خدای خیر پکې واجه دا ولرونو ما اشرف علي صاحب لیکلي دي وی چې چا دم خول دي هغه یقین کمزور دي نشي ولا نشي کوله چې چا د کله دي یقین مضبوط ته په نیغ روان نو روحاني اسباب کله کا عقیده مضبوط یقین غواړي بل مثال بم درکم زمون په دې درود شریف یو کتاب یو عالم لیکلی دی دلائل الخیرات وته وای ټول پکې د حضور پاک درود شریف نو مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فضائل درود شریف کې لیکلی دی کدا مې ولی دا کتاب ولیکم دا مولا صاحب وای ودا یو ځل په لار روانم لار رانه خطا شو په یو ځنګل ورنم وی ځنګل کې تلم تګی شو وی قریب هم چې رتن دې د لاسه مړ وی یا خدای اوبه نشته دا به څه کېږي وی ناګانه منډې ترلی وم یو کوي مې صحیح کړ چې ورغلم د کوي په غاړه ودرېدم نو اوبه خو پکې شته خو برقه نشته یا خدای اوس ښکته زه کوزېدی نشم برقه نشته دا به څه کېږي وی یو ماشومه جینۍ وه ویړ کې هغې ګډې چیلی سره وله شپونکی وه پټې نه اراله ما ته کاکا جی ولې ما ورته بچی اوبه نشته تږی وی دې کوي کې خو شته ما یې بچی کوي کې خو ما ته هم ښکاري برقه نشته وی دله راوباسم ما یې کدې راوویستل وی هغه ماشومه راله او د کوي په غاړه ودرېده مې دې سره به برقه نو وی ټکي وی چوف یې کړی وی اوبه راوچتېږي د کوي سر ته راورسېد څکه کاکا جي اوبه وی په لپو لپو مې وڅکلې وی موړ شم وی او وی بیا چې ټکي وی چوف یې کړی اوبه بیا ویښله ماشومه مې کلکه د مټه ونیوه چې بچی انسان یې که پیری یې دا دې څه وکړل وی زه خو انسان یم د انسان لور یم دا دې څه چل وکړه اوبه سر ته راغلې او بیا لاړې وی دا خو مې د استاد جي نه یو ټکی اورېدلی دی او چې زما ساجد یې هغه ویم خدای مې کار کوي څه ټکی دی هغه یو ځل استاد جي وی چې څوک درود شریف وایي او ساجد یې خدای به وله پوره کوي نو چې زما ساجد یې درود شریف ویم خدای پوره کوي دا مې درود شریف ووی او به سر لراله حاجت پوره شو بیا مې وی بیا ویښله اوس موږ څومره درود شریف وایو وایه مونږ له پېچه توبه د کوي نه سر لرالی نه دا ولې روم د هغې کلک یقین و د دې ماشوم چې مضبوط عقیده او کلک یقین مضبوط
قسم دے دا اسباب خدا خدای په لاس کې دي. نو روحانی اسباب کلک یقین غواړي او مضبوط عقیده غواړي کلکه. نو دا پیغمبر خبره دروغ نه ده، رښتیا ده. که ستا کلک یقین او مضبوط عقیده وه زدوله سورت فاتحه بالکل به دې مور جوړېږي. او سوره یاسین سار وایه خدای به دې اجر ورکوي. زه خو نه یم، دا خو حضور پاک فرمایه. او سورت واقعه ماښام وایه خدای به دې فقر ختمه. نو دا روحانی اسباب دی. نو دا د خدای ډیر لوی احسان دی او د خدای کرم دی چې موږ له خدای داسې عظیم نعمت راکړه د قرآن شریف په شکل کې.